همدغه راز په یو بل سوال کې دی وایي چې په جنت کې به د انسانانو نفوس د تولد او تناسل له درکه پیدا کېږي او که همدغه جنتي انسانان به وي او بس. حضراتو په جنت کې تولد او تناسل نشته چې دا څه جنتیان و جنت ته داخل سوله اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك يا الله بس هذا عدد دی تر هغه زیاتوب او کمبود بیا نه قبلوي یعنې نه ډېرېږي نه کمیږي مرګ مابین ته بیا نه راځي. کافران چې په کوم عدد او په کومه اندازه و دوزخ ته داخل شوه بیا هم هغه اندازه ده تر هغه زیاتوب او کمبود په دې کافرانو کې په جهنم کې هم نه راځي. په جنت کې بېشکه هر هغه شی چې جنتي وغواړي الله پاک یې ورکوي، لیکن د دې تولد او د تناسل اشتها نه لري. دنیا کې خو چې دا سړی زمیندار وي مالدار وي او وچ وي عجبه ډېر فاسد داسې په تکلیف یې وایي دا مال به مې چاته پاتې دا میراثخور مې نشته نورو ورثو ته خو د ده زړه کېږي نه نو ډېر په تکلیف یې دغه انسان چې دا وچ انسان اولاد نه لري. دنیا کې خو سړی بوډا شي سپین ږیری شي مرګ مابین ته راځي و اولاد ته خود ضرورت پېښ شول چې دا زوی و بچی بې خادم وي د دې خپل مور و پلار خدمت به کوي پس له مرګه بې دفن کوي. آخرت کې دا شیان نشته. هنوز هم که چیرې د یو چا خوښه شوه کتاب راوړي چې ما ته الله بچی راکړی وای نو هغه حمل و په نس کې بقا و بیا زیږېدل و بیا ځوانېدل دا بې ګرده چې سترګې رپ وي په دغه اندازه یعنې په قلیل وخت کې به وي اما اشتها د دغه نه لري. کنې نو اوس د زنانو په دنیا کې دا خوښه ده چې یاره هره ښځه چې راټینګه کړي وایي کشکې زه نر وای داسې نر ما ونه لیدی چې وایي کشکې زه ښځه وای او دا ښځه ارمان د دغه لري چې وایي کشکې نر وای. دغه ارمان د دې سره په جنت کې نشته ولې که دا ارزو وکړي نو خو دې لره هغه شی دی چې دی یې غواړي نو خو باره به زنانې د جنت ټوله رجال ټوله به نر شي ښځه به ودرېږي نو دې ته الله پاک بیا په زړه کې دغه انوست دا خپل ښځوالي داسې ورته محبوب کړي چې بیا پر هغه ذکورت او هغه رجولیت د نارینه بیا دین نه بدلوي. نو په جنت کې تواصل او تناسل لا زیږېدل نشته و نشته و نشته و نشته او حضرت وتا توان که تا غوښته الله یې درکوي والسلام.